بیا مرکله ستړي مې چې په خیر او ګرځېدی خپرونې څخه قدرمنو لیدونکو د اسلامي اخلاقو برخه ده. اسلامي اخلاقو کې مو دیني عالم ښاغلی مولوي صاحب احمد احمدي خپرونې سره غوښتې چې د مورو د پلار د څه ورته وایي د ارزښتونو په اړه به سره بحث لرو. ډېر پخوا نه مې اورېدلي دي وایي هغه وخت یو څوک د خپل د پلار خصوصا د مور په ارزښت باندې پوهېږي چې خپله مور و پلار شي. نو هغه کسان چې پوه شوي دي الله دې ورته اجر ورکړي چې نور هم خدمت وکړي خپل د مور و پلار. په همدغه اساس جناب مولوي صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. مننه، خیر اوسې. راځم د هر څه نه مخکې موضوع مو خو سره شریکه کړې ده چې د مور و پلار په هر ارزښت باندې به سره بحث لرو. مور و پلار نافرماني څومره لویه ګناه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. تر هر څه له مخه و قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه و احترامات وړاندې کوو. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم. مور و پلار ډیر لوی حق لري په شریعت کې، ځکه چې الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته وویلې والاکبر د کبایرو نه درښیم، یعنې معنا هغه غټ له غټو څه ګناوې نه درښیم. هغه ورته ویل ولې نه یا رسول الله راویې ښیه اکبر د کبایرو څه شي دي؟ ده ورته وویل چې الاشراک بالله، شرک چې ده هغه ډېر اشده ګناه ده. شرک له خدای پاک سره شریک نیول دا ډېر اشدترین ګناه ده. بیا یې ورته ویل چې یو خو دا اکبر د کبایرو ده، بل و عقوق الوالدین، بل د مور و پلار نافرماني کول دا ډیر اکبر د کبایر، یعنی دا الله پاک او هم د الله رسول له شرک سره ذکر کړی ده. او په قرآن کې هم ډیر ځای په د اکبر د کبایرو کې په د لویو ګناو کې چې قتل ذکر کیږي. مثال د یو نفس پاک نفس قتل کول غټه ګناه ده، شرک غټه ګناه ده، ورسره د مور و پلار نافرماني. نو د مور و پلار نافرماني چې د هغه په اکبر د کبایرو کې راځي، یعنې په لویو ګناو کې راځي، ځکه چې پیغمبر علیه السلام له شرک سره ذکر کړله. او داسې ډیر ځای د مور و پلار د نافرمانۍ تهدیدونه ډیر دي په شریعت کې، خو او داسې ثوابونه یې هم بیا پسې ډیر دي چې یو څوک یې فرمان یوسي د مور و پلار. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن مسعود صاحب پوښتنه ځینې وکړه، په بخاري شریف کې یو حدیث راغلی ده، وایي ایو عمل احب الی الله، کوم ښه عمل و خدای ته ډېر خوښ، یا ایو اسلام افضل، یا کوم ښه اسلام ده. داسې ډېر سوالونه یې کول. ده ورته وویلې والصلاة لوقتها، لمونځ په خپل وخت کې ډېر بهترین عمل ده د الله رسول ورته وویل. بیا ورته وویل چې ایو عمل احب الی الله، دویم پلار ورته وویل کوم ښه عمل ده؟ ورته وویل بر الوالدین، د مور و پلار سره نیکي کول دا ډېر بهترین عمل ده د الله رسول ورته وویلې. په دریم قدم کې بیا ورته وویلې حدیث کوم ښه عمل ده؟ ده ورته وویل چې الجهاد فی سبیل الله. نو دلته بیا پیغمبر علیه السلام په دغه کوم حدیث په اوږدو کې بیا د الله رسول د مور و پلار نه په د مور و پلار فرمانبرداري اطاعت کول بیا له هغه بهترینو اعمالو سره ذکر کو چې لمونځ او جهاد په اسلام کې چې دواړه بهترین عبادتونه دي. د مور و پلار اطاعت کول بیا له دې سره ذکر کړو چې یعنې دونه ثواب لري. نو د مور و پلار نافرماني ډیره لویه ګناه ده، او د مور و پلار اطاعت کول چې د هغه ډیر لوی ثواب لري. څنګه کولی شو جناب مولوي صاحب چې خپل د مور و پلار په قدر باندې پوه شو؟ هر مسلمان باید اول خو ټولو مسلمانانو ته ضرور ده چې مسلمان باید بې علمه پاته نسی. باید مسلمان علم ولري، پوهه ولري، ځکه هر چا چې علم پوهه تعلیم کړی وي هغه تر ډېره حده پورې له مور و پلار سره خو بیخي له نورو مخلوق خلکو سره هم ښه برخورد لري. نو ښه شی ده، علم تعلیم ډېر بهترین شی ده. باید هر مسلمان دا وکړي، کوشش کې وکړي چې علم وکړي. هر چا چې علم و تعلیم وکوي بیا د هر چا په حق و حقوقو باندې پوهېږي، هغه دا طبیعي ده، بس بیا پوهېږي. او د مور و پلار نافرماني باید نه وکړي، ځکه چې دا خو بیخي په تجربه باندې هم رسېدلې ده، حتی په کتابو کې هم راغلي دي. یو سړی و وایي د خپل پلار یې
کشاوو په یو مثال په تور داسې ډیر کش کوي 10 ګزه 10 ګزه یې په غاړه کې تناور واچاو د خپل زوی د پلار کشي تر راځي چې بوتي هغه اندازه معلومه و نو بیا دغه پلار سي تر کومې اندازې پورې ورسوي مثال په تور سره یا پنډکو یا یو ډبره تر دې سي ورسوي نو پلار ورته ویل چې بس ته زوی تر دې ځای ما خپل پلار راکش کړی وو نو زه مجازات سوم نو دا خو یو په دنیوي کې دا مشکلات پیښیږي په آخرت کې خو نو بیا مشکلات ډیر زیات دي نو په دنیا کې بیا د سره بیا زوی بد چلند کوي چې د خپل پلار سره وکوي بیا به هغه د سره زوی داسې بد چلند کوي هغه زوی به بیا دا بل دا سلسله به ټوله پر دا رقم باندې بیا روانه وي نو د مور پلار چې چا کېښود تر پایه پورې به دا روان او بیا خو بیا داسې یو حدیث هم راځي چې چې د ګناه تعداو کښېښوی هغه ټول خلک چې دا ګناهونه کوي هغه ته یوه حصه کې ستا د عذاب د دغه بنسټ ایښودونکي په خپله خو یې هم ګناه ده لیکن په هغو ګناه کې هم یوه حصه بیا د عذاب سته او که د ښو تعداو کښېښوی بیا په هغو کې ثوابونه سته نو دا به بس دا سلسله به بیا ټوله داسې سره خراب وي نو باید ټول ځوانان دي ښځې دي که زامن دي کنران دي باید د مور و پلار ډېر احترام وکړي او د مور و پلار په یو حدیث کې د ترمذي راغلی دي چې د خدای رضا د مور و پلار تر رضا پورې تړلې ده که چیرې الله پاک مور و پلار د سړي سره راضي نه وي الله پاک پیغمبر علیه السلام وایي نه راضي کېږي چې مور و پلار راضي سولو تر هغه پورې د الله رضا تړلې ده په هغه پسې نو الله پاک بیا راضي کېږي نو د مور و پلار سره باید سړی ډېر ښه وکړي هر چا ته مو دغه یو توصیه ده چې باید ډېر احترام یې وکړي لکه وایي که نه وایي چې که چېرته د اولادونو پر مخ یا هم واقعیت سره خپلو د اولادونو په مخ د خپل د مور و پلار قدر وکړي نو خامخا باید تاسو اولادونه له هغوی نه له تاسو نه کوم څه زده کوي او بیرته به تاسو قدر کوي نو مولوي صاحب عامه پوهاوی لپاره موږ او تاسو څومره مسؤلیت لرو تر څو خپل اولادونه داسې پوه کړو چې پلرونه انسان ته په زړه کې څومره ځای لري موږ تاسې مسلمانان الله پاک په قرآن شریف کې موږ ته مسؤلیت راکړی ده بیا یې ورسره عقل راکړی ده یو سالم و سلیم عقل یې ورسره راکړی ده چې د هر شي تمیز په کولی سو د هر شی په پیژندلی سو د کائناتو ته یې وارې د عقل ور واچو د موجودات کائنات چې دي چې دا په سترګو معلومیږي اخواته چې تر سترګو نیام دي چې په کتابو کې معلومات کړی ده چې په اسمان کې څونه کائنات دي په مځکو کې څونه کائنات بیا دا بالمشاهده چې یو وارې داسې نظر واچو د عقل په دې کې صرف کو الله پاک موږ ته ډېر سالم عقل راکړی ده ځکه چې دا هر کائن ته ګورو چې د الله پاک موجود کړی ده په دې کې د خدای د قدرت یوه نښه ده د خدای د قدرت یوه علامه پرته ده په قرآن کې بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک وایي وکنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر په دغه آیات شریف کې الله موږ ته ډېر لوی مسؤلیت راکړی ده د مسلمانانو ته موږ تاسې ټولو مسلمانانو ته ډېر لوی مسؤلیت او ډېر لوی لقب یې هم راکړی ده ځکه موږ ته یې وارې دی ویلي دي الله پاک په قرآن کې وایي تاسې خیر امت بهتر امت یاست دغه موږ د اخرې زمانې مسلمانان دا ډېر بهتر امت دی الله په قرآن کې ورته ویلي دي او بل مسؤلیت یې څه ده یو خو یې د بهترۍ مسؤلیت راکړی ده او بل دا چې ستاسې تخریج دنیا ته د څه مقاصدو دپاره سوی ده د اخرني امت تخریج څه ته سوی ده ولې رایستل سوی ده اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر الله پاک یې موږ ته مقاصد وښول وایي حکمت مې په دې ستاسې په تخریج کې دا ده چې تی زما عبادت وکوئ او خلک په نیکیو ور امر کوي له بدیو څخه یې رامنع کوي موږ په عامه پوهاوي کې موږ ته قرآن ډېر ارشادات کړي دي او عقل یې ورسره کړی ده موږ ډېر په دې کې باید کوشش وکړو چې خلکو ته پوهاوی ورکړو په هر څه باندې په دیني لاره کې باید په اخلاقي لاره کې باید موږ تاسې په دنیوي لارو کې په ټولو لارو چارو کې باید پوهاوی ورکړو وی په تر څو چې کم دی کمه زندګي کوي که دنیوي زندګي که خوروي چې په هغه کې دی له دنیا و آخرت کې خدای پاک کامیابه کړي او نجات ډېره زیاته مننه مولوي صاحب خیر اوسئ کور ودان قدرمنځونکو دا مه لرو بېرته راګرځو خپرونې ته